د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې نننۍ جګړې پر ملکي وګړو ژوره اغېزه کړې ده او د درنې مرګ ژوبلې ترڅنګ یې زرګونه کورنۍ بې ځایه کړي دي. د دې ولسوالۍ د لقمان کلي ډېر کورونه د پاکستاني ملیشو د بریدونو هدف وو او په کورونو کې د سپکو او درنو وسلو مرمۍ او توغندۍ نښتې دي. شاوخوا شل ملکي وګړي ټپیان او شهیدان سوي او 2000 کورنۍ بې ځایه سوي دي. پاکستاني عسکرو توغندۍ ګرم کورې کوم مشته راووت د پاکستان توغندۍ شانه کله په خلکو کې مشتله خلک هم نیمه تباه کړ نیمه یې پرېښودل. مړي و ټپیان تاسې ولیدل؟ مړي و ټپیان توغندۍ دا خوا سره کړلې دلته په کورو کې مړ شوي موږ د ځان د بلوچستان د بدې په وجه باندې بس علاقه خوشي کړله راووت. د کندهار امنیه قومندان وایي چې د کرښې دواړو غاړو ته افغانان میشت دي. دوی د خلکو د ژغورنې په موخه هیڅ درنه وسله نه ده کار کړې، خو پاکستان د ملکي وګړو هر کور خال خال ویشتی او خلک چې موږ ورته ګورو شاوخوا درزر کړي به اوس د دواړو خواو څخه ډېرې بې ځایه سوي په دغه اوس څو ساعته کې چا خواته هم بې رابطې ده د ډیورند خطا خواته او دې خواته هم د دا یو بنفوسه ساحه ده د غټ منطقه د چمن او د بولدک تر مابین چې یو غټ آبادي دغه ځای دی. نو دوی د دې څخه استفاده کوله او اخر موږ مجبوره سو اوس هم تاسې لیدلي چې الله سلا استعمالوي او هغه ټول د خلکو په کورو کې. هاخوا بیا کندهاري ځوانان پاکستان ته سخت په غوسه دي او له حکومته غواړي چې وسلې ورکړي څو پاکستان ته غاښ ماتونکی ځواب ورکړي. موږ خو هر وخت کې که په توره شپه یې که د ورځې اماده یې ورته هسې غږ ته اماده یې وه د هغه ته ناست چې ځواکونه موږ ته امر وکړي موږ بالکل په سر په مال ورته ولاړ یو. وزنانه ته لا موږ مشن په لاس ورکوو پر پاکستان ورزغلو موږ د دا سرتېرو سه مثال دا غوښتنه لرو چې موږ ته سلا راکړي موږ جنګ ورسره شروع کړو. په هر وخت موږ ورته ولاړ په شپه او په ورځ موږ ورته ولاړ. د پاکستانیانو د جنګ څخه عام خلک څونه په تکلیف دي؟ ډېر په تکلیف دي. دا زما د اکا په کور کې مرمۍ ومشتله د سیرلۍ حیوانان یې لا مړه کړه. جګړې 12 ساعته دوام وکړ چې بالاخره د ملکي وګړو په ګډون د دواړو خواوو د 70 سرتېرو په وژنه او ټپي کېدنه پای ته ورسېده. د خلکو له خولو مو واورېدله چې د پاکستاني ځواکونو توغندۍ راځي د عامو خلکو په کورونو کې موشلې ښځې ماشومان ځوانان زاړه او واړه یې ټپیان کړي دي. دا د لقمان د کلي شاوخوا سیمې دي. د دې ځای څخه زرګونه کډې وتلي دي. سیمه توره ولاړه ده. ځوانان وایي که چیرې اړتیا پیدا سي او حکومت غږ پر وکړي دوی د افغان ځواکونو بشپړ ملاتړ کوي او تر خپله خاوره او افغان ځواکونو سر او وینه قربان دي. احمد لودین، شمشاد نړیوال راډیو ټلویزیون، د سپین بولدک ولسوالۍ د لقمان کلي.